ښه نو زما سره په لاس کې دي ګیس والا اوبه. په تاسو کې به ځینې خلک دا پیژني او ځینې خلک یې کیدای شي نه پیژني. چې کوم خلک یې نه پیژني زه تاسو ته وایم دا داسې اوبه دي که نه چې په دې کې دیو کاربن ډای اکساید ور اچولی دی او مکس کړی دی پکې. اوس دا خلک د څه دپاره څکي او دا د څه دپاره استعمالیږي؟ ګورئ دا بالکل عامې اوبه دي خو په دې کې ورسره یو څو الکترولایټ دي. په دې کې لکه کم شیزونه اچولي دي. په دې کې دی میګنیزیم دی، کیلسیم دی، پکې کلورایډ دی، پکې هایډروجن کاربونیټ دی پکې. کله چې هم دیو په دې ګیس والا اوبو کې دې ته سپارکلینګ واټر ورته هم وایي او په جرمن کې ورته وایي واسا میټکولن سویغه. نو په دې اوبو کې دیو دا کاربن ګیس یې پکې په زور باندې مکس کړی دی. چې کله پکې دیو دا په زور باندې مکس کړي نو هغه هلته د اوبو سره میلاو شي او هغه کاربانیک اسید جوړ کړي. اوس خلک دا د څه دپاره څکي او د دې فایده څه ده؟ ګورئ دا هم د عامو اوبو په شانتې دی. د دې داسې څه خاص جادو څه پکې نشته دی. خو په دې کې صرف یو فایده ده چې کم په عامو اوبو کې نشته دی او هغه دا ده چې تاسو ته ما وایي په دې کې کاربن ګیس موجود دی. نو چې کم خلک هم دا وڅکي که نه نو دا کاربن چې د دیو دا کاربن ډای اکساید چې د دیو د معدې ته لاړ شي نو دا معده وله داسې لږ خس کې وپړسئ. نو چې دا کم خلک هم وزن کمول غواړي او ډایټ کوي که نه نو هغو د دې سپارکلینګ واټر د دې ګیس والا اوبو استعمال کولی شي او هغو به بیا ډېر زیات وږي کېږي. نو ځکه چې د هغو معدې ته الریډي دغه کاربن ډای اکساید ګیس تللی او دا معدې یې ولې داسې لږه کولاوه کړي. د هغې د وجې نه هغو به د اوږد ټایمه پورې لږ ماړی او ډېر خوراک ته به زړه نه کېږي. نو د هغه خلکو دپاره دا کومک کولی شي چې کم خلک وزن کمول غواړي. د دې نه علاوه د دې داسې څه خاص ډېرې فایدې نشته دی. خو چې کوم خلک انرژي ډرینک یا پیپسیان یا د دې کولډ ډرینکو سره عادت که نه او هغو ته اډکټ وي نو هغه د هغو د ځان قلارول غواړي نو بیا د دې استعمال کولی شي. ځکه چې په دې کې هم کاربن دی، اوبه دي، لږ تریو غونته کې خوني. نو د هغې د وجې نه چې کله تاسو دا څکئ نو بیا به یو دومره ډېر زړه او دومره ډېر کریوینګز به هم هغه کولډ ډرینکو ته او هغې ته نه کېږي. زما په خپله د دې ټیسټ خو دومره نه وي خوښ خو دا مې ستاسو ته صرف خو ستاسو د مخې ټرای کوم هم ما څو پیرې څکلي هم دي خو لکه څه ډېر مزه یې نه وي. بس عامې اوبه چې دي نو هغه د دې نه ډېرې ښایي. نو د دې تریو غونته کې ټیسټ او نورې اوبه دي. نور هېڅ دغه پکې نشته دی، څه شی څه پکې نشته دی. دا وګورئ یې کاربن ګیس دی پکې. نو جرمنیان او په یورپ کې ډېر خلک د دې ډېر زیات استعمال کوي خو زمونږ د ایشین خلک چې کم دي او خاص کر پښتانه چې دي هغو خو دا بلکل نه خوښوي.